بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې ستاسو د طبیعت پروګرام دی وایا دا سری د هغې سره حاضر شوی یم او په دې پروګرام کې به انشاءالله تعالی د زوړ پروګرام جوابونه تاسو له درکوو چې په هغې کې موږ کوم تپوسونه کړي او ورسره به د هغه جوابونو چې چا ټیک جوابونه راکړي د هغو نومونه او تصویران به په دې ځای کې ستاسو سره شاملوم انشاءالله. او د هغې نه علاوه به بیا تاسو ته ننني سوالونه چې کوم دی نو هغه کومه چې د هغې جواب تاسو راکړئ چې چا ټیک جوابونه راکړل نو انشاءالله د هغو نومونه او د هغو تصویران به په روانې ویډیو کې انشاءالله په دې ځای کې تاسو سره وګورو. نو لاول خو به تاسو ته د تیر پروګرام سوالونه وایم چې ما څه سوالونه ویلو د هغې صحیح جوابونه څه دي. نو په تیر پروګرام کې خو موږ یو دا تپوس کړی دا سوال و چې د حضرت نوح علیه السلام عمر څومره و. دویم سوال دا و چې آسماني کتابونه څو دي. دریم سوال دا و چې د امام اعظم صاحب خپل نوم څه و، د امام ابو حنیفه صاحب خپل نوم څه و. نو اولنی سوال دی چې د نوح علیه السلام ټول عمر څومره و. د هغې جواب دا دی چې نوح علیه السلام 9.5 کاله خو نوح علیه السلام خالص دعوت کړی، خالص تبلیغ کړی د خدای مخلوق ته چې کوم انسانانو هغو ته یې د وحدانیت او د خدای لارې ورته ښودله. نو هغه بیله قصه ده چې په هغې کې څونه مسلمانان شوي څونه نه وو، هغه بیله تاریخ دی. خو 9.5 کاله نوح علیه السلام تبلیغ کړی. د هغې نه علاوه بیا ډېرې خبرې دي. د هغې نه علاوه څوک وایي چې د نوح علیه السلام 1000 کاله عمر، څوک وایي چې 1050 کاله، څوک د دې نه هم سوه وایي، څوک د دې نه زیات وایي، څوک مختلف قصې خلک کوي. خو دا 1000 کاله یا 1050 کاله دا جواب چې کوم دی نو دا په دې باندې ډېر قوي دی امکان او ډېر دغه دی. او 9.5 کاله چې کوم دی نو خالص نوح علیه السلام خپل قوم ته تبلیغ کړی، اذان وایي. نو دغه زموږ اولنی سوال. دویم سوال و چې 4 آسماني کتابونه څوک دي. دا خو انشاءالله چې ډېر اسان سوال دی، ډېرو ملګرو هم دا جواب راکړی دی. نو آسماني کتابونه چې کوم دي نو هغه 4 دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن پاک. د دې نه علاوه نورې مختلف صحایف یا صحیفې هغه هم نازل شوي دي. هغه صحیفې چې کوم دي نو هغه د کتاب په زمره کې د کتاب په خانه کې نه راځي. کتابونه چې کوم دي نو هغه صرف 4 کتابونه دي: آسماني، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. د دې نه علاوه دریم نمبر سوال دا و چې د امام اعظم صاحب یا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل نوم څه. نو د هغه خپل نوم نعمان او د پلار نوم یې ثابت. نو پخواني چې کوم دی نومونه زیاتره د عربو یا دغه خلکو نومونه به داسې د پلار په نسبت ویلی کېده، د زوی په نسبت پوره نوم به وي. نو د امام اعظم صاحب نوم خپل نعمان بن ثابت، یعنی د ثابت زوی نعمان رحمت الله علیه. نو دا جواب هم ډېرو ملګرو ډېرو کسانو ټیک راکړی. نو جوابونه دا ځله ماشاءالله ډېرو کسانو ټیک راکړي دي. دا اسان سوالونه چې ما کول نو هم مقصد مې دا چې ډېر ملګري کوشش وکړي چې په دې پروګرام کې حصه والي. په ټولو ناول په ټولو سر باندې محمد حق چې کوم دی هغه جواب صحیح راکړی دی. په دې کې څه ملګري دي دا خبره تاسو ته واضح کړم چې هغه بعضې ملګرو د ټولو جوابونو صحیح راکړي دي، بعضې د یو سوال جواب راکړی دی، بعضې د 2 راکړي دي. خو دغه خیر دغه تفصیل ته به ځو نه چې هغه بیا ماته ګرانېږي او ضرورت هم نشته. څوک یو سوال جواب راکړي نو هغه هم ټیک دی، مسله نشته. نو محمد حق د خیره سره زموږ سره محمد حق په تیر پروګرام کې هم حصه اخیستی او په دې پروګرام کې هم د جواب صحیح دی. دویم زموږ سره وارث خان دی د توتکان د حصار بابا نه. مخکې هم به د په پروګرامونو کې حصه اخیسته، دا ډېر ځل ورک خو ماشاءالله بیا راپېښ شوی د خیره سره په دې پروګرام کې جوابونه صحیح راکړي دي. نو وارث خان د توتکان د حصار بابا. بل زموږ سره دی زموږ ورور د کابل افغانستان نه عبدالعزیز د ارزان قیمت د کابل نه. نو ده هم ماشاءالله ډېر ښکلي جوابونه راکړي، ډېر په تفصیل او ډېر ښکلي په طریقه. زموږ ورور د عبدالعزیز د ارزان قیمت د کابل نه او ده هم جوابونه ټیک کړي دي. د نه علاوه بل دی مجاهد خان، زما په خیال په سعودي عرب کې دی، ده هم جوابونه ټیک راکړي دي او دی هم باقاعده کمنټس کوي په ویډیوز باندې. زموږ سره د ډېر وخت نه دی ملګری دی. نو مجاهد خان ستاسو جوابونه هم ټیک دي. بل زموږ سره دی د عبدالله خان د باجوړ نه. نو عبدالله خان د باجوړ نه هم په واټساپ باندې موږ ته خپل جوابونه رالیږلي او د ده جوابونه هم ټیک دي. نو بل زموږ سره شو عبدالله خان د باجوړ. د دې نه علاوه بل دی محمد خان
او ورسره د ماشوم دی د زوی دی حسنین د ما ته په تېر ویډیو کې ویلي هم چې د ما د بچي نومواله او ستا ډېره خوښۍ ستا قصې ګوري نو خوشحالېږم چې ماشومان زما ویډیو ګوري او بیا یې خوښېږي هم او انشاءالله زه به کوشش کوم چې داسې قصې یا داسې کلیتپي هم یې خو په داسې طریقه یې وکړم یا داسې قصې راوړم چې که ماشومان یې ګوري نو چې هغو ته پکې څه نه څه په اخره کې ورته څه نه څه میلاو شي چې هغه یې ځان سره په زړه کې کښېږدي چې یاره دا قصه کې خو دا خبره وه نو دغه به زه کوشش کوم نو محمد خان دی او سره ماشوم دی د هغه زوی دی حسنین دی الله دې ورته نیک عمله او صالح رالوی کي حسنین د کراچۍ نه نو د ده جوابونه هم ټیک دي د دې علاوه بل دی عبدالباسط نو د عبدالباسط جوابونه هم ټیک دي دا هم زما خیال د عبدالباسط الکوزی دا د افغانستان دی او په ترکي کې ژوند کوي ورسره تیار شو په ترکي کې دی د ده جوابونه هم ټیک دي بل دی زم سره زموږ شاعر ملګری زموږ شاعر ورور ډېره ښه ښکلې شاعري کوي چې تاسو ته ما په تېر ویډیو کې هم ویلو اکبر سعید مروان دی او په کویت کې نن سبا زما په خیال ژوند کوي او مسافر دی نو د ده جوابونه هم ټیک دي د اکبر سعید مروان د هغې نه علاوه یو دی اماد شاه د بټګرام نه او د هم جوابونه رالیږلو په وټساپ باندې د جوابونه هم ټیک دي اماد شاه د بټګرام په آخر کې بیا دی عمر صادق د سوال جواب رالیږلی او دغه سوال جواب ټیک دی او په آخر کې چې کوم ځای ماته میلاو شوی نو زه مې دومره شوه چې دې ویډیو ته راورسېد که دغې نه بعد چې کوم جوابونه راځي نو هغه خو به ظاهره ده چې به پاتې کېږي بیا د عمر صادق جوابونه هم ټیک دي نو دا خو شوه د پرونی پروګرام حصه اوس به راځو د نننۍ پروګرام حصې ته چې یاره په ننني پروګرام کې به کم تپوسونه کېږي که خیر نو نن بیا درې تپوسونه دي خو ګوره نن هغه شان آسان نه دي لکه دا تېره ځل چې مې ته څنګه آسان کړي نن ورته ګوره ځان ټینګ کوي او سوالونه داسې سوالونه نه دي چې یاره جواب به یې نه میلاوي که دومره ګران هم نه دي چې جواب به یې دومره مشکل وي خو څه به چې که تاسو له جواب نه درځي نو انټرنیټ شته مشران شته ګیر چاپېره خلک شته د هغو نه تاسو تپوس کولی شئ په انټرنیټ معلومات کولی شئ غرض زما څه دی مقصد زما څه دی چې که تاسو له یو جواب نه درځي او دوه درې ورځې بعد خو زه هسې هم جوابي ویډیو کوم تاسو به جواب هسې هم پته ولګي خو که تاسو پسې په خپله کوشش وکئ په خپله معلوم کړئ نو دا جواب به د دغې کوشش سره د دغې معلومولو سره ستاسو په دې ککارۍ کې کښېني نو ستاسو نه بیا هېر کېږي نه انشاءالله اسلامي معلومات دي نو ښه خبره ده سړي ته د خپل دین د خپل اسلام د معلوماتو پته وي نو اولنی نمبر سوال دی چې هغه کم پیغمبر و چې هغه په اول ځل هتیار جنگي هتیار چې کوم دی هغه جوړ کړی یعنی توره ډال او زغره داسې مختلف جنگي هتیار نو هغه کم پیغمبر و چې هغه جنگي هتیار چې کوم دی په اول ځل جوړ کړي دا شوم زموږ اولنی نمبر سوال دویم هغه کم پیغمبر و چې هغه د مئی په خېټه کې ژوند تیر کړی او څومره عمر ژوند تیر کړی د مهي په خېټه کې دغه پیغمبر نوم هم او د هغه په مهي په خېټه کې څومره وخت تیر کړی د هغې نوم هم نو دغه ډېر یو مشهور پیغمبر دی ډېره مشهوره د هغه قصه هم ده امید دی چې انشاءالله ډېر کسان به ترې خبرې او په آخر کې سوال دی دا هم دونه ګران سوال نه دی انشاءالله امید دی چې ډېرو خلکو ته به پته وي چې د اسلام د نبی علیه السلام چې کوم د اسلام څلور خلیفه و نو په هغې کې د څلورم خلیفه څه نوم و اولنی خو ابوبکر او بیا عثمان او نور درته نه یم مقابو مې درته شی اسان کړو نو دریم نمبر سوال زموږ دا دی چې د اسلام څلور خلیفه دي نو هغه څلورم خلیفه څوک نو دغه ډېر ښکلي او اسان سوالونه دي دونه مشکله نه ده چاله نه ورځي نو انټرنیټ ته چېرته تللی نه ده ګوګل بابا ته چېرته تللی نه دی مشران چېرته تلي نه دي نو تپوس وکئ درک ولګوئ او انشاءالله جوابونه راولګئ جوابونه په څه طریقه رالیږئ یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې ووایه دا څه دي جوابونه به په کمنټ کې نه راکوئ او د هغې جوابونه چې کوم دی هغه په وټساپ رالیږئ وټساپ نمبر تاسو سره ما په سکرین باندې شیر کړی دی او په هغې باندې تاسو رالیږئ وایس میسج هم کولی شئ ټکسټ میسج هم رالیږلی شئ خپل جواب رالیږئ نو که چېرې د خیره ستاسو جواب ټیکي نو زه به تاسو ته وایم چې هلکه ستاسو جواب ټیک دی نو بیا تاسو خپل تصویر خپل عکسونه او خپل نوم د کلي نوم هغه ښه پوره رالیږئ نو کوم چې را روانه ویډیو ده په هغې کې به زه ستاسو
نومونه او ستاسو تصویران شاملون. یو ځل درته بیا وایم چې ننني سوالونه دي چې هغه کم پیغمبر دی چې په لاول ځل باندې جنګي هتیار جوړ کړي او هغه کم پیغمبر دی چې د مهي په خېټه کې یو وخت تیر کړی ژوند یې تیر کړی او څونه وخت هغه په د مهي په خېټه کې اړوله. اخرنی سوال دی چې د اسلام 4 خلیفه دي نو هغه 4 خلیفو کې د 4م خلیفه څه نوم؟ دا زموږ انشاءالله نننی پروګرام ننني سوالونه انشاءالله ډېر اسان دي. کوشش پسې وکړئ درک پسې ولګئ او زما په انتظار انشاءالله ستاسو جوابونه به راځي په را روان ویډیو کې چې د چا جوابونه صحیح د هغو تصویران د هغو نومونه به شاملو او انشاءالله دا پروګرام به جاري ده روز روز بیا به ګورو که خیر وروسته چې کېږي او که نه کېږي نو زما سره اوسېږئ او هېچ چېرته مه ځئ او ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.